یې 10 کیلو بوره راکړه. هغه تیلی ورکړي، بوره نه توریایي او مخامخ دوکان له ورسه هغه به 10 کیلو بوره درکړي. زموږ د بورې په تیلۍ مېلمه ناست. یو د کبابو او د سموسو دوکان دی. پلار او زوی راتړ شي. زوی ورته وایي پلاره بابا د پکوړو د سموسو ډېر ښایسته بوی لاړ. هغه یې ته راځه یو وار بیا پوښتل. بله شاباش. بل یو ملګری له مسجده را روان بل نور 2 طالبان. هغه یې ووایي اوس طالبان راغله زه به طالبانو ته څه یم. هغه یې هلکه له کومه ځایه روان دی؟ دی زه له مسجده را روان. دی د ماسپښین څو رکعت دی 20. هغه پر مخ وایي هغه به لا راسي طالبان ووالم. هغه د چیش دپاره وویل ډول ماته وویلې د ماسپښین څو رکعت ما ورته وویل 20 رکعت. هغه تا به ورته ویلې 10 رکعت یې ده ولې ای ما د 20 دارنګه ورته ویل که مو د 20 ورته ویلې دارنګه بې والی. بوتلان دوکان له ورسې هغه یې ته یو ډیو را خلاص کړه. بل یې سټینګ را خلاص کړه. هغه یې توسکن بوتل یې کوک را خلاص کړه. هغه یې توسکن بوتل غواړي. دی یې زه یو بوتل هم نه غواړم ماتې خالص دا چې سندې بله واحد شاباش. یو ملګری دی یو مرګي له ورسې ته څه له بار نه راوځي. دی یې زما کار نشته. هغه یې کار به زه در وښیم. هغه مرګی ورته وایي څنګه کار دی؟ یی د 12,000 لاین سړي هغه به په ننده کپړه صفا کوي.